په دې فلم کې د سیم ویلسن د کپټن امریکا په توګه خپله نوې وظیفه پیل کوي. نو د ټاکل شوي ولسمشر روس سره د لیدنې وروسته سیم د یو نړیوال بحرین منځته راځي. روس هڅه کوي چې د سلیسټر په نامه یو قیمتي فضایي سرچینه چې د هند سمندرګي د ساسلیټ ټاپو څخه موندل شوې ده د نړۍ دوی غواړي چې غټې وسلې د منځ ده. دې وسلو سره بېګناه انسانان وژني او رقم خلکو ته تاوان رسېږي. دې سره رقم تباهي پېښولی شي په دې وسلو سره، ځکه چې دا یو اټم وسله ده. په دې وخت دا نفر چې دغه سره وسله ده، په دغه وخت کې نفر ودرېږي، خطره ده. په دغه وخت کې یو شی دروازه مات شي او یو شی را دننوځي او د باندې ومشلي کاسه دغه د کپټن ده ګرد حالت ته ذوب شي. په دغه وخت کې راسي او خلک وخټپوي. په دغه وخت کې د خلک خړپوي او ټکوي د نور خلک سره مثل د ښکاري دلته د یو تراګور مخه نیسي او غواړي چې خلک خلاص کړي. دغه څه رقم شان دي د وسلې دغه ځینې واخلي او تباه کړي وسلې. د پول موبي کې د هلک خسر و. په دې فلم کې د امریکا باچا دی. اوس راغلی دی خپل د مېرمنې قبر ته او دلته دی نو کپټن راغلی. زه اوس ځم یو ځای کار لرم، وروسته بیا خبرې پر دې باندې کوو. دلته کپټن راغلی دی او د بل کپټن سره لیدلو لپاره، ځکه چې کله کپټن یې خیست دغه وروسته دی ته کپټن وظیفه ورکړل شوې وه. ډېر وخت دی کپټن و دا بل نفر. کله د کپټن سره د نوي کپټن پوښتنه کېږي چې چیرې و دونه وخت وایي دی څو کاله ما بس کې قید کړی حکومت، ځکه چې حکومت رقم پوښتنې کولې، رقم اختراع یې پر ده وکړلې. ډېر کلونه هلته ځورېدی. دې دا خبره ورته وکړي چې وایي زه 2 کلونه هلته پر ما رقم اختراع کولې. اوس زه ورته وایي راځئ مسابقه کوو چې څوک ګټي. ما سره 3 دغه ټوکران دي، دا کې چې 300 ټوکران واخلې ته بریالی یې. دی اوس زور وایي چې یو ټوکر اخلي، دی زور وایي چې ګډ ټوکران ځینې واخلي. اخر هم یو دانه 2 ټوکر واخلي او 3 ټوکر ځینې وانه اخیستلی. دی په تمرین ورسره کوي. خو دا وخت کې دته یو زنګ راسي. دته وایي چې د امریکا باچا وایي چې راسه مېلمستیا ته. دته وایي یا زه نه درځم چې زما یو کار ونه شي. خو هغه ورته وایي څه شي؟ ورته وایي زه یو بل ملګری مې دی هغه ځان سره راولم. اوس پر هغه باندې رقم اختراع یې وکړلې. زه اوس غواړم چې هغه هم ځان سره راولم. په دغه وخت کې دی ځان سره دی هم راولي، هغه سره ومني. د ځان سره موټر کې دی کښېني ځان سره راولي. دی مختلف ورکوي وایي واخ څونه ښایسته لباس یې اغوستی دی. د چې پټ پټ کړی دی ورته وایي زما مېرمنې دا لباس ډېر خوښه دی. چې دا اوس هغه نه وروسته دی ولاړ شي سپینې ماڼۍ ته. هلته د شاوخوا دی ګوري او دی نفر ورته وایي راځئ یو عکس واخلو 3 سره یو ځای. په دغه وخت کې هغه خپل موبایل راواخلي او عکس واخلي. دغه وخت کې دی ولاړ شي باچا سره وویني. وایي اوینجرز موږ سره ډېر بې ځایه ډېر کومکونه کړي، زه غواړم چې بېرته اوینجرز جوړ کړم، بېرته په اوینجرز کې به تا اول څار دغه کړم. دا ورته وایي اوس به یو کار به وکړو باره. په دغه وخت کې دی ولاړ شي عکسونه واخلي ګرو ته خبریانو ته او دوی یو نوی شی پیدا کړی دی. غواړي چې پر دې باندې رقم اختراع وکړي او نوې وسلې جوړې کړي. امریکا نه تر وسلو تېره بل کومه خبره کړې ده. په دې کې غواړي چې رقم وسلې جوړې کړي. غواړي چې د ټولو خلکو سره دا وسلې په وویشي سره. په دې وخت کې په امریکا پر باچا یو څوک حمله وکړي، ټکان به وکړي، خو پر هغه ځان خلاص کړي ځینې، ځکه شاوخوا کې یو داسې یو شی چې پر هغه باندې مرمۍ ونه مښلي. هغه کس بل څوک نه دی، پخوانی کپټن دی، کپټن امریکا دی. هغه چې کله ټکان وکړل هغه په دې نه خبر چې ما دا چا مه کوي، چا دغه کړی خپل کنټرول کړی و. په دې خاطر دوی اریان دي چې اوس څه وکړو. دی غواړي چې خپل ملګري آزاد کړي، نوی کپټن امریکا. هغه ورته وایي دا ستا ملګری و، ده پر ما ټکان وکړله، د دې نه وروسته زه پروا نه لرم. دی راسي وایي ته دا کار ولې وکړې؟ وایي زه به ځان نه پوهېدلم، زه په هېڅ نه پوهېدلم. دی وایي دا خامخا د یو چا چم دی، موټر کې روان دی ځان سره دا خبرې کوي. په دې پوه شي چې دا یو چا د ماغزه ور کنټرول کړي وو. کله یې تلیفون چې وکتله په دا وخت کې په نوي کپټن امریکا څوک حمله وکړي، غواړي چې مړ یې کړي، د ځان خلاص کړي او هغه بېسده کړي. وارې د هغه وروسته بوځي حکومت یې ورسپاري. په دې وخت کې انډیا زنګون ورته وایي چې موږ ستا سره هېڅ سوله نه کوو، نور نو موږ ستا پروا نه لرو. دی زارۍ ورته کوي د امریکا باچا چې داسې مه کوئ، دا ښه کار نه دی، موږ ټوله باید چې پر یو خوا شو. دی اوس فکر وایي چې څنګه ځان د دې دغه څخه خلاص کړم، څنګه دا کار دا کړم. په دې وخت کې دا یو نفر ښځه ورته راسي چې پوښتنه وکړي تا کار دی ولې وکړې. هغه نو څه هغه هم ولاړ شي. دی رقم ځای ګرځي چې غواړي چې پوه شي دا څه کیسه ده اوس اخر دی ولې دا چمه کوي. دی د جاپان د باچا سره ولاړ دی خبرې کوي او ورته وایي چې موږ باید چې دا کار وکړو. وخت کې اصلي نفر معلوم شي چې څوک دا کارونه کوي، دغه نفر دی. هغه غواړي چې بېګناه خلک وځوري او دی غواړي چې د خلکو ساتنه ځینې واخلي د امریکا د باچا، ځکه چې امریکا باچا د سره رقم اختراع پیدا وکړلې. دته اوس ورته وایي دا ګرده د امریکا باچا ملامت دی، ځکه چې هغه رقم کارونه وکړل، د سره یې چم وکړي او نور سره یې چمونه وکړله. هغه یو ډېر چمباز انسان دی، هغه دا چا سره چم کړی، داسې څوک نه وي چې چم یې ورسره کړی. په دغه وخت کې دوی جنګ ورسره وکړي، دغه نفر سره غواړي ځان خلاص کړي، دغه داسې ووځي، خو هغه نه غواړي چې ژوندي ولاړ شي، غواړي چې مړه یې کړي. په دې وخت کې دوی ولاړ شي باندې وځي، خو عسکر ګیر کړي، غواړي چې بندیان کړي. یو څه داسې دوی ځان سره بوځي، ورته وایي چې دا ما ته راوسپارئ، ځان سره زه خو له بیا یم، دا د باچا امر دی. په دې وخت کې
مخابرې کې یو غزل دغسې باره قرار په دغه کې دوی ځان په ده پورته کړي او دوی دغه څه وتښتي. کپټن امریکا راسي او نفس پوښتنه وکړي چې تا ولې پر ما حمله وکړه، هغه څوک و؟ ده ورته وایي چې ده ورته چې ما لکه زه درته وایم د یو څه معلومات زه درکولی شم. په دغه وخت کې ورته وایي زما به اوس کار نه دی، بیا به هم زه یو کار وکړم. داسې پوښتنې خپل ملګرو سره ودرېږي، موږ ته دغه معلومات راکړه، موږ باید چا سره دغه باید شریک کړو چې یو کار نه یو کار باید چې وکړي. په دغه وخت کې ولاړ شي د هغه څه پوښتنه وکړي، د روز څه پوښتنه وکړي چې دا رقم څه کیسه ده اوس. هغه نفر څوک دی چې تا ځان سره دغه کړی و، خپل په دغه باندې کړی و، رقم اختراع دې په کول یې. د هغه سره ستا د مینې معاینات وه، هغه پر تا باندې یو کار نه یو کار تا سره کړی دی، په تا کې یو چا مې په تا کړی دی باندې. هم ورته وایي چې هغه د خلکو ماغزه کنټرولولی شي، هغه به دا کار هم کړی، زما دغه کار به یې کنټرول کړی ما صاحب. د نوی کپټن امریکا ورته وایي زه پوهېږم چې هغه تا څه ورته سره کړي دي. واره ورته وایي ما دا کارونه وکړله، ما دغه استعمال وکړئ، ما نه غواړي چې بې ګناه انسانان مړه شي. په دې وخت ما حالت بندي کړی و. په عین حال کې سپټن په نامه یو ترهګریزه ډله چې د مشر یې د فضایي کنټرول هڅه کوي، هغه غواړي چې ټولې بیړۍ د منځه یوسي. په دې خاطر ځکه چې په دې بیړۍ کې زرګونه شیان مهم شیان دي، نه غواړي چې د امریکا ته دا شیان ور ورسېږي. دې خپل پوځ وروسته پوځ شوی دی او غواړي چې دغه خلاص کړي، دا بیړۍ خلاصې کړي، ځکه چې ټوله بیړۍ په خطر کې دي. په دې وخت کې یو بل نفر هم راسي، د ملګری، هغه هم غواړي چې کومک ورسره وکړي. او په دې وخت کې باچا بیا هم اعصاب دغه شوله، د یو رقم خبرې اوري او پر ده په اعصاب ډېر باید تاثیر کوي. او دلته دی غواړي چې دغه خلاص کړي، دا کشتۍ خلاص کړي. په دې وخت کې د یو تیارې په ټاو کې او دغه څه دغه نفر راوځي ژوندی. د کپټن امریکا ملګری چې زخمي شي، د هغه وروسته یې شپانې لاړ شي، هلته بکي ورته راسي، خبرې ورسره کوي، وایي تا که چېرې سره مه اخیستی وای، نه به ته ډېر زورور وای. زه ورته وایي ته بیا هم یو انسان یې، بیا هم هر څه چې کوې خپل ترلاسه کوې. په دغه وخت کې دوی دواړه خبرې کوي. دغه ملګری زنګ ورته وایي ده ته دا نفر ته چې دا یو په دې کې ډېر د ګاما دغه داسې دی. او په دغه وخت کې د پر اعصابو یو بل شي تاثیر کوي او دی دلته پلچ کړي. هغه نفر نوی کپټن امریکا په د باندې وتلی او دغه شاوخوا ګرځي. په دې وخت کې یو نفر غږ پر وکړي چې شاته چې وګوري هغه دا نفر دی او غواړي چې دغه بدنامه کړي، د امریکا باچا بدنامه کړي. هغه د خلکو بښنې جوابونه ورکوي او هغه رقم بښنې کوي. په دې وخت د پر اعصاب ډېر بد تاثیر وکړي. د امریکا باچا چې چېرته څوک رقم ورته کوي، د پر اعصاب ډېر بد تاثیر کوي او دلته د نفر بندي کړي. ورته وایي ما د امریکا د باچا نوم برباد کړي. په دې وخت بېرته رقم خلک پوښتنې کوي د امریکا د باچا څخه، رقم پوښتنې کوي. په دې وخت کې بیخي د ډار وستي او دغه کنارې وایي ما یې لکئ ما یې لکئ. د دې فلم په جریان کې ولسمشر روز د ریډ هاک په نامه یو خطرناک موجود باندې بدلیږي چې د فلم کیسه نور هم پیچله کوي. خلک حیرانېږي چې دا څنګه کار وشو، په ده اوس اخر څه وشوله، داسې څنګه داسې تک سور شو. ده د هلک وینه اخیستې ده ځکه چې دی په دې فلم کې د هلک سر و. په دې وخت کې دی راولاړ شي داسې تک سور دی، ګرده خلک حیران شي. او ځینې خبریالان وایي دا سور ماډل بیا څه وخت بازار ته رالی، ګرده چغې کړي. نفر یې ورته وایي تسلیم شه که نیولو دي وژنو دي. په دغه وخت کې دی شاوخوا ته ګوري چې څه وکړي، اوس حیران دی. په دغه وخت کې دی ورته وایي تسلیم شه، د پل درد ورسېده ته دی حیران چې څه وکړي، که شا چېرته تباه کړي. په دې وخت کې کپټن راسي ګډه خلاص کړي، وایي دا داسې ولاړ شي وتښتئ، موږ د سره جنګ مه کوئ، څه جنګ نه شي کولی. دی په هوا شي، په اسمان کې په هوا ولاړ دی. او په دې وخت کې طیارې راشي ټکان به شروع کړي. په دغه وخت کې به ټکان شروع کړي، دی پر ځان مخ ته لاس ونیسي او په ده ټکان کوي. او په دې وخت کې دی دغه بیرغ ور وغورځوي د طیارې خواته او طیاره وولي. هغه طیاره ولاړه شي دغسې لاندې وموښلي. یو طیاره یې وویشتله، هغه لاندې شوسله، خو دغه وخت کې پر ده راغله. دغه طیاره ګیر کړي او غواړي چې بل طیاره راسي پر ټکان کړي او دا پر هغه طیارې ور وغورځوي. هغه طیاره راکټ پر خیر کړي، هغه هم بره پټاو شي پر ده باندې، د طیارې باندې هغه طیاره هم بره پټاو شي، دواړه پټاو شي، دواړه طیارې ختمې شي. په دغه وخت کې کپټن ناریان چې اوس وکړي، ورته وایي ځای خالي کړه. هلک داسې پل درد ورغلی هلک ته، دی وایي ځای خالي کړئ زه درځم اوس هلته. مرکه را دی لاړ شي روان شي، هغه ځای چې بوځي، هغه ځای چې بوځي هلته دی جنګ ورسره وکړي. کې د ننوځي جنګال د دښتې مخې ګرد سره وغورځوي، د باندې چې راوځي د څوکان یې کش کړي. دی ورته وایي خپل لور دپاره څه مې لار ته راسه، رقم چې مونږ ورته وکړي. اخر هم دی سم کړي او دی ذوب شي، ځان سره یې بوځي باره شبخانې ته. کله چې دی بندي شي او هغه بل دنه آزاد شي باره، چې د کپټن ملګري اول کپټن امریکا چې و، پخوا چې کپټن امریکا و، هغه آزاد شي او دی باره وایي دونه وخت ولې تېر کوي. په دې وخت کې دی مخ سره پورې کوي او د هغه وروسته معلومه شي چې کپټن امریکا د امریکا د باچا سره لیدلو دپاره ورته وایي چې ما څه دپاره یو توپ هم راوړی ځان سره. هغه وایي چې راته راوړی توپکې چې توپ دې راوړی ده، دې محبس کې ته هم توپ راوړې. لور یې ورته راسي او ورته وایي چې پلاره، دی ورته وایي ما ته اوس مه وایه چې د باندې یو ګړی به که تا مه وو، یا زه دغسې دلته پسې کښېنم در سره. د چې خپل لور سره وویني بیخي ډېر پر ځای خوشحاله شي او ډېر
کپټن امریکا ته کور دی ودان چې تاسو ما سره کومک وکړئ بلکې دغه تر کپټن امریکا ځینې لاړ شي لور او پلار یوازې پرېږدي او دلته د خپل پر ملګري مخسري کوي او ملګري ته درد ورسي ورته وایي څه دې ویل دغه کې وایي مخسري هم درسره کولی ځینې روان سي دی وبېرېږي چې کله دی ځینې روان سي او دی ولاړ سي دغه خبرې ورسره کوي دی راغلی خپل ملګري پوښتنې دپاره او دغه وروسته دغه فلم پر دغه ځای نور ختمېږي نور دغه وروسته فلم پر دغه ځای ختم شو که چیم ته سبسکرایب چم نیزه دا رقم سکر سبسکرایب کیجیے دا ما چینل ته سبسکرایب کړئ ورونو لایک چم خوړ چې زه دی ورونو دا رقم سبسکرایب کیجیے که چیرې مو خوښ شوی لاندې کومنټ کې ووایاست یا و یا نه او که چیرې مو بل شي خوښېږي هغه هم راته ووایاست چې زه ستاسو لپاره ژباړم چا رقم شي خوښېږي بل ویډیو داسې هر شی چې مو خوښېږي ما کومنټ کې راته ووایاست زه ستاسو ژباړم د خیر سره